کابل ټایم راپور ورکوي چې د افغانستان یوه بي پلوټ الوتکه د خیبر پښتونخوا او په کوټه باندې اوس هم دورې خوري چې پاکستاني چارواکي ډېر وارخطا دي. هغه ډرون الوتکه چې تر اوسه پاکستاني میزایلو نه ده کشف کړي او نه هم رادار کشف کړي دا اوس هم د خیبر پښتونخوا او پر کوټه باندې دورې خوري. پر کوټه یې بمبارونه هم ترسره کړي دي. د تان ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. په سر کې یادونه کوم که تان ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړئ، په درنښت سره تان ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. کابل ټایم راپور ورکوي چې د افغانستان یوه بي پیلوټ الوتکه د پاکستان د خیبر پښتونخوا سیمې د داخله شوې وه چې له امله یې د دواړو لورو ترمنځ وضعیت ترینګلی شوی دی. د راپورونو له مخې دغه ډرون د څارنې او کشفي ماموریت لپاره الوتنه کوله او د سرحدي سیمو له لارې د خیبر پښتونخوا اړخ ته داخله شوي. ویل کېږي چې دا الوتکه د یو څه وخت لپاره په همدې سیمه کې فعاله وه او د ځمکنیو تحریکاتو څارنه یې کوله. سرچینې زیاتوي چې د پاکستان پوځ ځواکونو ته د ډرون د کشف کولو وروسته پرې ډزې وکړي او هڅه یې وکړه چې دغه بي پیلوټ الوتکه له منځه یوسي، خو ونه توانېدل او بي پیلوټ الوتکه افغانستان ته بیرته داخله شوې. د راپورونو له مخې دا پیښه په داسې حال کې رامنځته کېږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي اړیکې لا مخه هم ستونزې او بې باورۍ سره مخ وي او دا ډول پیښې کولی شي د دواړو هیوادونو ترمنځ حالات نور هم پیچلي کړي. پاکستاني رسنۍ او چارواکي وارخطا دي چې څنګه یو ډرون الوتکه د افغانستان څخه راځي او پر موږ بمباري کوي تر څو یې رادارونه هم نشي کشف کولی. خو طالبانو هم دغه بریدونه تایید کړي دي او ویلي دي چې دغه بریدونه د هغه شپې په ځواب کې ول چې پر افغانانو یې هغه شپه اور کړه او ټول افغانان یې ودردول چې بې ګناه افغانانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د هغې په ځواب کې ډېر ځوابونه ورکړل چې پاکستان اوس وارخطا او په شا تګ کوي او د خبرو غوښتنه کوي. د تان ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. تر بیا ښې چارې.